السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست کړای په خیر یاست خو به یې جوړ یاست وختونه د ځای کوم تر دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوم سبجیکټ من د چیز راخستې دي د ریپروډکټیو هارمونز هم راخستې دي په هغې کې هم کوم یو راخستې دي AMH په نامه باندې چې کوم ټیسټ دی یا هارمونز د هغه هم راخستې دي AMH ته په څه وایي کېږي دې ته انټي ملیریان هارمون وایي کېږي صحیح ده د ده چې فل فارم دی هغه انټي ملیریان هارمون دې ته وایي کېږي راځئ چې مخ ته AMH is produced by the testicular serotolin cells and ovarian granulosa cells. AMH is د testicular یا سیروټولین د حجرې او د تخمدان د granulosa حجرې لخوا تولید کیږي یعنې د دې جملې مطلب دا دی وایي چې کله د کوم هارمون چې دی د AMH چې دی دا د ټسټیکولر زموږ خایې چې دي د نارینو خایې چې دي په هغو کې دا پروډیوس کېږي په هغه کې بیا کوچني کوچني ریښې دي د هغو د ریښو په ذریعه باندې هغه کوچني کوچني حجرې دي هغه پروډیوسوي د هارمونز او په زنانو کې بیا کوم چې تخمدان ورته وایي یا د هګیو ځای چې دی د زنانو د اورین چې ورته وایي په هغو کې یو ګرنولوزا په نامه باندې کوچني کوچني سیلز دي یا پوره یو سیلز کاسه چې ده نو هغه دا سیلز جوړوي او دا هارمون جوړوي یعنې دا هارمون پروډوسوي یعنې جوړوي دا دوه اوس چې دی اول واري زه تا د دې امپورټنټ یا ډایګنوسیس دا موږ چې په تخصیص کوو او موږ ته د دې څه معلومات راکوي تخصیص د موږ ته چیز راکوي یعنې په کوم د دې ټیسټ موږ ته څه مطلب دی امپورټنټ چیز دی سیده فنکشن په بعد کې در ښایم اوس امپورټنټ یې در ښایم په زنانو کې دا څونه امپورټنټ دی او په نارینهو کې دا څونه دی لیکن په زنانو کې دا ډېر مخصوصه دی سپیسیفیک هارمونز دی دا سیده په یاد وساته زه اول واري امپورټنس در ښایم بیا په بعد کې د دې فنکشن در ښایم ولې فنکشن کې موږ در وښوئ بیا کنفیوز کېږئ سره راځئ چې مخته ځو These tests provide information about a fertility and human and to check ability of the a human to produce eggs and become pregnant. دا ازموینه په میرمنو کې د زیږون په اړه معلومات چمتو کوي او د میرمنې وړتیا معاینه کوي چې د هګۍ تولیدوي او امیدواره کیږي که نه یا د دې جملې مطلب دا دی وایي چې کله دا ټیسټ موږ ته پرووایډي یو معلومات راکوي د چش پر برابر معلومات راکوي کله چې دا زنانه وګوري وایي دا زنانه به کوچنی پیدا کولی شي که نشي پیدا کولی یا د کوچنی څونه پیدا کولی شي او څونه نشي پیدا کولی یا د دې دا یعنې یا بل دا ګوري چې دا د دې قابلیت لري یا د دې کوم د تخمدان چې دی دا هګۍ پروډیوسولی شي یعنې هګۍ تولیدولی شي که نشي تولیدولی هګۍ دا کوم کوچني کوچني چې هګۍ اوریا چې دې ته وایي اووا چې دې ته وایي کېږي هګۍ چې دی هغه دا پروډیوسولی شي که نشي کولی یا پر روان وخت کې دا حمل کېدای شي یا امیدواره کېدای شي که نشي کېدلی کوچنی په نس کېدای شي که نشي کېدلی دا ټیسټ موږ ته په دې کې معلومات راکوي راځئ اوس بله جمله مخته ګورو These tests help to diagnose menstrual cycle disorder and PCOS یعنې polycystic ovarian syndrome دا د ازموینې د میاشتنۍ دور اختلال یعنې PCOS یا د polycystic تخمدان سنډروم په تخصیص کې مرسته کوي یعنې د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې کله موږ د میاشتانه مریضي چې راځي یعنې menstrual cycle چې ورته وایي که په دې کې یو داسې مسله راشي یا یو داسې ناجوړی راشي هغه بار دوه راتلل هر پله راتلل یا کوچنی هلته پښ قسم نه برابرېدل خپل در وخت زیاتېدل دغه موږ ته دا ټیسټ کوشش کوي چې د دې حالات هم راښیي یعنې دا د میاشتانه دورې حالات هم ورته راښیي چې دا په دې کې اوس ناجوړي شته یا نشته یا دغه په نامه چې دا کوم PCOS په نامه باندې چې د polycystic ovarian syndrome چې دا قسم سنډروم ناجوړي ده نو دغه ناجوړي هم ورته راښیي دا په دې کې دا ناجوړي شته که نشته راځئ چې مخته بله جمله These tests help to assess recurrence of ovarian cancer and to monitor effect of treatment in current ovarian cancers د ازموینې تخمدان سرطان یا د تکرار ارزولو او د تخمدان په ځینو سرطانونو کې د درملنه اغېزې څارولو کې مرسته کوي یعنې د دې مطلب دا دی یا د دې جملې مطلب دا دی دی وایي چې کله د اورین سایکل یعنې کله چې تخمدان کله د زنانو کوم تخمدان چې دی په هغه کې یو کینسر پیدا شي یو سرطان پیدا شي هغه سرطان هم در ښیي یا ستا هغه سرطان ته چې کوم ته علاج روان کړی دی در ښیي چې دا علاج سم روان دی که خراب روان دی یعنې دا کینسر کوم تراپي چې د علاج پروپر روان دی که خراب روان دی یا هغه در ښیي چې دا درملنه یو وخت د دې کینسر درملنه شوي هغه هم در ښیي چې دا کینسر درملنه سمه شوې ده که نه ده سم کینسر مطلب سرطان یعنې هغه تکرار کول یا د ټوله په دې کې در ښیي راځئ بله جمله هم ده This test
can predict the start of menopause also. یعنی د یو بل حالات هم ورسره شي هغه ته وایي کېږي menopause به یو داسې حالات دی چې په دا کې د زنانو مسرل هارمونل چې دی هر څه بند شي کوم چې د تولید هارمونونه هغه بند شي نو هغه ته menopause وایي یعنی بند شول نو دا حالات هم ورسره شي چې دا اوس پر هغه حالات کې د یا د خپل هارمونل ختم شوي دي په دغه کې شوي دي یا موږ ته ایمینوریا په نامه باندې کوم یو ډیزیز هغه هم دغسې یو تقریبا مسټرل سایکل راځي خراب یعنې مشتانه مرضي سمونه راځي اولاد سم نه کېږي یا هارمونل امبالانس دا لیول کې هم کېږي یعنې په دغه لیول کې یا دا ټیسټ د دې دپاره کېږي سیده اوس راځو پر دې فنکشن باندې چې دا ایم ایچ چې دی دا زموږ په جسم کې څه کار کوي نو د دې فعالیت د دې څه دی په دې خو سر خلاص چې موږ په دا ټیسټ لپاره یعنې دا امپورټنټ لپاره د معلومو د فعالیت زموږ په جسم کې چې دا سبجیکټ د شروع کول د مخ په دې سر خلاصېد 12 باید تا ویلی یعنی بل ځای دا معلومات اخیسته سوي چې کروموزوم چې کله موږ ته ایکس کروموزوم راشي نو هغه زنانه وي او کله چې ایکس وای راشي هغه نارینه دی یعنی هغه ایکس چې کوم هارمونز یا کوم کروموزوم راشي نو هغه زنان ته علامات ورکوي چې دا د زنانه ده او دی زنان ده هغه د زنان دپاره دا استعمالیږي او ایکس وای چې دی دا بیا د نارینهو دپاره استعمالیږي اوس دلته ما په دې کې بیا جینس ته زه ولې ولاړم او کروموزوم ته ولاړم اوس په دې خپله سره خلاصي راځو اوس مخ ته ځو ګورو ایکس وای جینز in male baby produce high level of AMH along with other male hormones and promote the formation developments of male organs and prevents the developments of female organs. په نارینهو کې ماشوم په نارینهو ماشوم کې د ایکس وای جینونه د نور نارینهو هارمونونو سره په لوړه کچه AMH تولیدوي او د ښځینه غړي پر پراختیا ته وده ورکوي دا جمله اوس ګوره پښتو یې لږ غلط راغلی زه دې اوس تا د خلاصوم نو چې کله موږ هغه ایکس وای جین چې دی یعنی ایکس وای جین بیا چیشت دی دا پر دې باندې زه ویډیو راولم خو باید ته در معلوم وي جین چیشت دی چې میراث چې کوم موږ ته جینیټیک انفارمیشن راځي په هغه کې یعنی کله ډي ان اے مین اے جینز د دغه یوه حصه ده سیده نو کله چې ایکس وای جینز پروډیوس وي د کله چې نارینه کوچنی وي نو کله چې دا ایکس اور وای سره یو ځای شي ایکس د مور څخه ایکس راشي د پلار څخه وای راشي نو دا ایکس وای بیا څه چم کې دی پروډیوس کې یعنی تولیدي کې AMH هارمونز بیخي ډېر تعداد کې تولید کې چې هغه هلته بیا څه چم وکړي د نارینهو کوم چې ارګن دی یا اعضاوې دي یا کوم زموږ د لکه زړه دماغ د نارینهو چې کوم خاصیت دي نو هغه دی پروموټي جوړوي سره برابري زیاتوي کوشش کوي چې دی چې دا وانه وړي داسې اوس نه سي چې یو شی د زنانې سي یو شی د نارینهو سي نو دوی دغسې ساتي د زنانو د اوضاع څخه ساتي کوم چې ارګنز ورته وایي هغه بندوي پر هغه پر مخ باندې بندوي چې خالي د نارینهو د جوړ شي په دا نس کې خالي د نارینهو د ولې دی هلته میسج وراسي دا ایکس وای چې دی هلته میسج راسي چې دا د نارینهو ارګن یا د نارینهو اوضاع باید برابر شي سره جوړ شي نو په دې کې دا ایکس وای ډېر دی پروډیوس وي یعنې دی جوړوي په دې کې دا ډېر یو میسج روانه کوي چې هلته دی د نارینهو کوم اوضاع چې دي ارګنز چې دي هغه جوړ کړي یعنې هغه پرموټ کړي او دا نیسي چې یو شی د نارینه نیسي او یو د زنانه نیسي خالي د نارینهو د چې کوم دی هغه جوړوي اوس راځو یو بله جمله هم د دې سره استعمالیږي XX genes in female baby produce small amount of AMH and due to small amount of AMH they promotes developments of female organs په ښځینه ماشوم کې د XX جین لږ مقدار یعنی AMH تولیدوي او لږ مقدار د یعنی AMH له امله دوی د ښځینه غړو وده هڅوي نو اوس هلته موږ مخ وویل چې کله په نارینه کوچنی کې نو دی ډېر پروډیوس وي ډېر بیخي ډېر تولیدوي او په زنانه کې چې دی هغه بیا لږ تولیدوي چې کله د مور په نس کې کوچنی وي زموږ د خوا څخه د نارینهو څخه هم ایکس ورسي او د زنانې خپل ایکس وي نو دواړه ایکس چې سي هغه نو څه چم کې دی بیا کوډ د دا جین چې دی دا بیا کوډ هستي پروډیوسي یې سمال اماونټ کې په لږ اماونټ کې یعنې په لږ مقدار کې ایمچ پروډیوس یعنې چې هغه کوشش وکړي لږ مقدار باندې پیدا کړي که ډېر پیدا کړي هغه خو بیا کوشش کوي چې نارینهو اوضاع جوړ کړي نو دوی بیا څه چم کې په لږ مقدار کې دا ایمچ پروډیوسي چې هلته د زنانه
زنانه کوم اوضاع ورګان چې کوم لکه زړه نور داسې معده دا اوضاع سره جوړې کړي لکه دماغ، نو هغه بیا دا کوشش نه کوي چې نارینه جوړ کړي، نو هغه بیا چې کله ایکس راشي هغه ټوله بیا پر کوشش کوي چې د زنانه کوم اوضاع یا کوم ارګان سي هغه جوړوي. یعنې دا کله هغه میسج استوي چې دا د زنانه کوم اوضاع ارګان سي هغه جوړ کړي په لږ مقدار کې. نو خالي په یوه خبره په دې کې په یاد وساته دا چې د جنټیک حساب ته ځي، نو په هغه کې بیا ډېر کنفیوزه کېږي، یعنې ډېر داسې وسوسې کېږي. نو خالي په یاد وساته په نارینه کې چې کله ایکس واي جین نو هغه دا بیخي ډېر مقدار کې دا تولیدوي، نو هغه په دې وجه چې هغه نارینه سي، نارینه کوم جسم چې دی هغه جوړ سي. او په زنانه کې بیا دا دی چې هغه ایکس جین د لږ مقدار کې په لږ مقدار کې دا جوړوي راباسي. د دې نارمل رینج څو دی هغه 2.2 ونیسئ، بیا د 3.9 نانوګرام پر ملي لیټر پورې نارمل رینج په جسم کې شته. اوس ګورو چې دا په کوم حالات کې پورته کېږي، یعنې د دې کم حالات کېدای شي هغه په زنانو کې تقریبا دا په زنانو کې پورته کېږي ډېر څه ده، هغه ته وایي کېږي پی کو اس په نامه باندې. پی کو اس یعنی پولیسایټیک اوري سنډروم. دا پیدا شي حالات کله چې پولیسایټیک یعنی دلته کله اوریز نه راوځي، یا کله په اوریز کې کینسر پیدا شي، یا داسې چې کله په تخمدان یا هګۍ ځای چې دی هغه سم هګۍ نشي پروډیوس کولی، یا هارمون یې نشي پروډیوس کولی، یا دا قابلیت نشي لرلی چې هلته دا هګۍ جوړه کړي، مطلب داسې یو ناجوړیان دې ته راځي. یا لو کنډیشن دا کم کیدای شي، یعنې کم چې کښته کنډیشن ورته کېږي هغه مینوپز کنډیشن ورته کېږي. دا داسې کنډیشن به دي هارمون ټوټل بند شي، یا د دو عمر 50 کال ته ورسېږي چې هغه هلته به هارمون یې امبیلنس شي چې سم پروډیوس نه کېږي. کوم هارمون کوم چې تولید هارمون یې په دغه حالت کې بیا تولید هارمون سره بند شي، سم فنکشن نه کوي. دا بیخي ډېر ناجوړیان څه کېږي، خو هلته مخ ته مې درته وویل، خو دلته مې بیا در وښود درځئ چې مخ ته ځو چې دا په کوم ټسټ کې کېږي، څنګه کېږي، د دې ټسټ څنګه کېږي او ترتیب به څنګه یي، څه شي به در سره یي. اول وار به ترخلی سیرم هغه جل ټیوبر ټیوب چې در سره و په هغه کې د سیرم راواخیستئ، په مني ویډاس کې هم کېږي، په کوبس ای 411 کې هم کېږي. ده هارمون انالایزر چې هر یو خالي نوم پکې لیکلو په هغه کې دا ټیسټ کېږي. خالي پروسیجر سم وکړئ، ځینې اویا مایکرون د سیرم غواړي، ځینې وروره 100 غواړي، ځینې وخت لري، ځینې بیا کلیبریشن لري. خالي دغه په یاد وساته چې په دغه ماشینانو کې کېږي. او کوم ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ، لایک کوئ، کوشش کوئ چې بل ته فایده ورسوئ.